پته ده ورته د جشن پاکستان په شپه باندې 2 سال شوی دی په آرمي سټیډیم او قیم سټیډیم کې. دا د چا ښځې وې د دې زنګ طلاقو؟ دا د چا ښځې وې؟ دا په قیم سټیډیم کې چې هلکانو چا وې د هلکان د چا زامنو او په آرمي سټیډیم کې دا د چا ښځې وې؟ د دې پېښور وې که نه وې؟ اوس چې ما سره کوم سړی ناست نو د هغه ښځه چېرته ما بار لیدلي نو زه چې د ښځه خبره شروع کړم نو سترګې ټیټې کړم خفه کېږم. ټول یې مونږ یو، ټول یې مونږ یو. په پخه دیګه زن طلاق مونږ یو، په پخه تیګه دلګان مونږ یو، په پخه تیګه د سور بچي مونږ یو. کوم حرامتوب دی چې په مونږ کې نشته؟ کوم حرامتوب دی؟ په دې لاره د دې کلو نه د تاسو چې پکې اوسېږي په ډیټسن کې د مازدیګر نه واله تر ماسخوتن 9 بجو پورې هلکان دي او یو هیړ جوړ دی. یو ډیټسن تېرېدو ډولکۍ پکې غږېدو. په خدای باور وکړه دومره ګیره وه یو شیخ پکې ګډېدو. څه چل دی د جشن پاک؟ دا پاکستان ستاسو کپره وخوره. دا پاکستان ډېر ډېر په تاسو وجاړه، ډېر ډېر در باندې وجاړه. د پاکستان د آزادۍ ورځ وه نو خدایم فری آؤټ پاکستان هلاک که چې هلاک شي چې پکې ښه او بد ټول هلاک شي. نو د آزادۍ خو دا معنا نه ده چې ته د پیرنګین آزاد شوې چې ښځه هم ګډېدو ته په هلکانو شاغوت کولو ته سټیډیم ته واستوه او په خپله په ډیټسن کې ګډېږه. خدای ته سجدې ولګوه چې د پیرنګین آزاد کړو، موږ له آزاد ملک را کړی. نن د طالبانو نه امریکا ولې یېرېږي؟ ولې؟ د آزادۍ لاج محسوس کړی دی چې ازادي دې ته وایي چې د جمعې په ورځ به د دکان کولاو پروتي کولاو او ته به لیست ته ځې، مجال دی چې سړی ورنږدې شي کلک لاس کې غوڅي. ښځه به د دارو دپاره بارو نه ګورې. ګیلمجمې ټولې پاکستان ته رالی او حیات آباد ته ډک مبارک هم شي. ټولې رالی په دې سړکونو ګرځي، په قصه خانه کې ګرځي، دغه چل دی کړی. خدای راستي که داسې زه هم ګرځېدی شم. خیر زه خو بیمار یم خو چې داسې به هلکه مو نه ګرځي لکه دوی چې روان وي، داسې لکه یوری اسپي نه وي داسې ګن دی ټول دی خوا. نو خدای دې اوس د پاکستان طالبانو کې جرأت پیدا کړي. مونږ خو خسیان، مونږ خو لاړو راغو. د پاکستان لیډرانو ته خو اسلام روز زه به هر څه اسلام دپاره کوم او انقلاب راولم، خو چې څه وخت حکومت راشي او سینیټري وله ورکي یا چېرته سټینډینګ کمیټۍ چیرمیني وله ورکي به چپ خوله یې ټپوي. ملا صاحب هغه اسلام وګورو که نه تجویز مې پیش کړی فیصل الله پرون مې وې دا ټوله ګناه د دې قوم او زمونږه ده. زمونږه زه سره لیست یم. مونږ انتخاب د خر وکړو او خر انتخاب د قچر کوي. ټیک ما انتخاب وکړو چې دا خر به زما مشر. اوس خر له خو جز ورسره د قچر دی که خر انتخاب د قچر کوي. په پاکستان کې دا چل دی. اسمبلو ته ولېږئ دغه او دوی انتخاب د مبارک شي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ټول دور خلافت شو هغه تقریبا 2 کاله او 3 میاشتې و. داغه خلافت څنګه داغه کور چې دی پکې اوسېدو هغه څنګه و، حکومت به چې کولو په کوم ځای کې به کولو، ناست به چې و کوم ځای کې به ناست و. دا ټول حالات چې تاسو وګورئ نو د چې څومره موده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي دی په هغه ورځ مسلمان شوی و چې په کومه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړل شوی. 40 کالو په عمر کې په غار حرا کې نبوت او په هغه ورځ د ابوبکر صدیق اسلام. نو گویا ټول دور نبوت چې هغه 23 کاله و او ابوبکر صدیق چې دی هغه 23 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړي. نو 23 کاله زمانه د نبوت چې د کتلې وه دغه اعزاز بیا په صحابهو کې هیڅ چاته نه دی میلاو شوی. او د چې 23 کاله کې د پیغمبر کومه زندګي کتلې وه همغه ژوند په خلافت کې 2 کاله او 3 میاشتې.
په کومه ورځ دی وفات کیږي نور ورته ناسته وه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها او دا شعر وی چې من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات باندے خپل ټول اوخه پسر کې بند کړي نن جړل چې که حضور وفات شو نو پلار مې ژوند دی او ستا په مرګ بس چلو شي فإنه في مرة مدفوق اوس بستا په وفات باندې زما د سترګو نه د اوښو سیلاب روان شي پلار ورته څه وایي چې بچیا ته ولې ژاړې ژوندی چا سره به کښېنې پام به دې غلط شي جړا خو ماله پکار ده چې هغه ځای ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی هغه پولیس به مې ګرفتار کړي چې وړاندې مې لیدلی نه دي هغه عدالت کې به مې پیشي وي چې وړاندې مې لیدلی نه دی نو جړا خو ما ته پکار ده ته ولې ژاړې صحابه یې راوغوښته او په دې صحابو کې حضرت علی مو ورته وصیت وکړو چې ما خواهش دا دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دفن شي خو روضه مبارکې نه به اجازت غواړئ که اجازت وشو نو ما به یوسئ او که اجازت ونه شو نو بیا به مې عام مقبرې جنت البقیع کې ښخ څه وخت کې چې دی وفات شو او اجازت ته صحابه روان شو نو شاه عبدالعزیز صاحب په فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي چې حضرت علی د دې ټولې ډلې نه مخکې روانو د اجازت غوښتو دپاره اول ته چې لاړو روضه مبارکې ته وویل چې یا رسول الله ابوبکر صدیق ستا په خوا کې خښېدل غواړي روضه مبارکې نه ورته آواز وشو چې دا زما محبوب چې دی زر راوړئ زه خو د ډېر وخت نه د ده په انتظار یم صحابه د روضه اقدس په خوا کې قبر وکنستو او د صدیق اکبر دفن چې دی هغه د حضور په خوا کې وشو زما عزیزانو دې پسې دویم نمبر کې بیا د عمر فاروق د دور حکومت بیان دی نن چې کوم حالات په دې ملک باندې طاری دي هغه درته د قرآن په رڼا کې یو خبره کو زه چې د مسلمان دنیا ته ګورم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې مې دا ایمان نور مضبوطی چې هغه فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ داسې راشي چې اسلام به په هیڅ چا کې پاتې نشي صرف نامه به پاتې هر سړی به چې تاسو ګورئ هغه به برای نام مسلمانی هر سړی اوس تاسو وګورئ بې ګناه چې بل سړی مړ کوي دا مړ کوونکی مسلمان دی که نه بې ګناه چې د شپې پردی کور لوټ کوي دا سړی مسلمان دی که نه کوم چې پردی مال په غصب باندې خوري دا مسلمان دی که نه داسې هر یو مجرم او ګناهګار تاسو وګورئ دا مسلمان ځان ته وایي ملای جنازه هم کوي بیا ورپسې د زیارت په ورځ ختم هم کوي چې شوی او بانګې ورته ووایي چې مړ شو جنازه یې وکړه دی مسلمان اوس د دې کرتوتونو سره سړی مسلمان پاتې کېدی شي نو اسلام به په چا کې هم پاتې نه شي صرف نامه به یې پاتې شي اوس هر یو سړي ته چې ته ګورې قسم په خدای دی چې برای نام مسلمان هر یو سړي که ما ته ګورې برای نام مسلمان برای نام ملایم که ځان ته وګورئ تر هغې پورې زمونږ اسلام دی دین دی او مذهب دی چې تر څو پورې په څه پیښ نه یو پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه وي پیښه دا پیشو ده عجزه غوندې ته ورته لږه مږه وښایه ته بیا د دې پیشو بزرګي وګوره
نو مونږه نه بریدلی نو بس ملیانم یو شیخانم یو بزرگانم یو ارڅار چې مونږه وګورو بیا زمونږ ایمان تماشا کوا نو یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کے پاتے نشی صرف نامه بے پاتے نو یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کے پاتے نشی صرف نامه بے پاتے ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن بچا کے پاتے نشی مگر صرف دا قرآن رسم و رواج بپاتی لکه دې وخت کې وګورئ ستاسو په پاکستان کې قرآن صرف رواج دی جشن قرآن مناول حکومتی لیول باندې او مړی پسې په دایره کې ګرځول مړی پسې د زیارت پورس ختم کول یا مړی ته په قبر تلاوت کول قرآن صرف دی لپاره دی و مړی پسې خو د زیارت پورس ته ختم او تلاوت کې او په قبر ورته کې زما د په خدای قسم چې دې قرآن سره د په ژوند ظلم کړی چې په سینه باندې ورته په لاحت کې کېدی چې د خدای پرې نه وي اوس بېله خبره ده چې خدای د ملیانو غوالنګه کړي چې ستا کور وران شي او یو در کې وغځېږي نو د جمعې شپه هم زمونږ ګرمۍ او څلوېښت شپې هم ګرمي او ما سره یو طالب تللی دی اخون بابا ګیرې ته چې راتلونو 10 روپۍ ورکولې په اسقاط نو ما ته وایي چې مولوي صاحب مالا یاره د لخ پې وغځئ چې زه مړی دې ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره کړاکېدار لوټ نه وی که نه یاره د لخ پې وغځئ چې زه مړی دې ته وایي نو قسم په خدای دی چې ما له کړاکېدار رانه کې زه درته دله وایم په ما هم دا اعتبار مه کوه چې دی جنازه وکړه صاحب لاړو د جنت توتي جنت نه الله دې د هغه چغو نه خبر مه که چې کومې چغې دی په لومبۍ شپه په قبر کې وایي نو زما عزیزانو قرآن the throughout مسلمان دنیا کې دی وخت کې صرف رسم و رواج پاتې دی که قرآن زمون ایمان وی نو موږ د یهودو او نصاراو ته دوستان ویلې که د پاکستانی قوم او حکمران طبقه ایمان قرآن وی نو یهودو او نصاراو ته به دوست ملکونه ویلې اوس قرآن څه ویلي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هرگز برازی نشی پیغمبر تانا یہود و نصارا حتی ترغی پورے تتبع ملتهم چتا دا دین تابداریو کی یعنی تم یہودی شے او یا نصرانی شے علا با دی تانا رازی کی گی کنی دی تانا نرازی کی دا خدای ویلی دی پیغمبر تا چی یہود و نصارا تانا نرازی کی گی سو پورے چتا دا دین اطاعت نہیں کرے یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو خبردار چې یهود او نصاراو ته دوستانو نه وای یهود او نصارا دا د مسلمان قوم دوستان نشي جوړېدل نن هیڅ ملک پس مکه اوسېدی نشي چې څو پر یهود او نصاراو ته دوستان نه ویلې ولی کہے چې دا امریکا سپر پاور دے او لے طاقت تے سو کو تیریگو سپر پاور روسو کنو عظیم طاقت روسو چې امریکا بم تیارے دا اغی روس انجام خدای چکڑو دا کابل پہ جنگ کی تباہ و بربادی کو کنا ما آغا وقت یو ٹکے کڑے چې روس با اللہ پاک دا کابل پہ جنگ کی ناکامیابی ولی دے کابل اغا سترگی پرتی دی چه کم سترگو جناب محمد رسول اللہ لی دلے اغا سترگی اوسن ثابتے دا پیمانار پا مقبرہ کی دا کابل پزمکا ثابتی پرتی دی خاورشوی ندی چه کم سترگو پیغمبر لی دل او دا پیغمبر دلی دل کو سترگو باندے روس بمباری چه دا انجام گوری چه سبکی گی اللہ پاک اغا زما خبر رشتیا کرا او انجام دے درو سکتو چنن ٹکڑی ٹکڑی شو او بیڑا تباہ شو بیا دا عراق پا جنگ کے امریکی چه حملہ پا عراق کڑے وا داغی سوا جوا عراق سخز تختولے وا دا امریکینا او بیا دا سی دل ملک دا سی بغیرت ملک صدر کلیکٹن خزی سرونی ویشو کچرتا پا 16-15 پوئے گئی نو دے ٹولو اخبارونو دا خزی فوٹوم ور کڑے وا دا سے خوشحال والا کلیکٹن خزی سرونی ویشو
عدالت ته پیش شو خزر دا پیش شو چې پر رضا سلام که په زور خزر ورتل نجی پر رضا سلام ولزی دا قانون کې جرم نه دی دا داسې دلا ملک دی ایس گناہ په امریکا کې گناہ نه ګڼل کی په سړک روانو سا او ګورا سړی او خزه باختای زنا بکای په امریکا کې دا جرم نه ایس گناہ ویم صدر خزه سره ونیول او اشمار مخودو چې 12 کرته دی خزه سره ما بدفعلی کړی دا هغه دله د امریکای صدر دی صدام حسین وی چې زه ستا بدمعشی نه منم و زما بدمعشی نه منې نه ټول دنیا منی ته نه منه هغه نه منم چې نه منم تیرا وې دنګل چرا وې دنګل دلته یو جلسه وشو د عراق په حق کې ما پکې یو خبره کړې و ما ورته 3.5 کال وشو چې رحمان بابا یو شعر ویلی 3.5 کال د عراق په هغه وخت کې نر ملکو د کویت غوندې بې غیرته نه و په هغه وخت کې نر ملکو رحمان بابا وایي چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسی مخ اسونه د عراق په میدان د کاروزار کې به فنا شي د جنگ په میدان کې به فنا ولې په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسی مخ اسونه د عراق دشمن به فنا شي د جنگ په میدان کې ځکه چې د عراق اسونه چې دي مخ په شا نه دي مخ په وړاندې روان پخوا خو د اسونو جنګونه به وکنه د تورو جنگ به د ډال جنگ به نو رحمان بابا وایي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسی مخ اسونه د عراق دا مې ویلي چې که د عراق په ځمکه د حضرت علی سر پروت دی اهل بیت رسول پہ پراتے دی شیخ عبدالقادر جیلانی پہ پروت تے امام ابو حنیفہ پہ پروت تے اللہ با امریکہ تباہ کئی او عراق با انشاءاللہ چھ خدای نہ تباہ کئی تو مگا سوچا کنا عراق دومرا غندی ملک دے او امریکی غندی طاقت چھ ورسر مسلمان ملکونا مرگری زمونگا دا خنڈیر ساس چھ دے دو حکومت واغا وقت دم ورلی گلیو امداد دم اللہ صدام حسین داغی اوشی زدیر دردمند کرے ہوں یو فوٹو اخبار کے راغو او فوٹو سر لکلیو ددا سے کڑی دی اولان دے ورطا لکلیو چھ دے وی چھ خدای زماتے امداد گیرے قسم پا خدای دے چھ ما داو کتا مالگور ایبا دا خدای امداد مغا سوشو باغ عراق پیڑی پیسا نقصان نن دے محسوس شوے مغا سے اغنے زما عزیزانو عرض میں داو چھ زی ایران تم ویم چھ تم نن تا تخنیگی را تخنیگی تم تخنیگی نن دا امریکی سر لس دشمن چھ دیتے داغا سفارتکارو بدل بدرنا پا دا سے رنگ علی خو شیطان ملک دے زما پوگا با ٹوپک دیو پتا با ڈس کئی دبل پوگا با ہندوستان با ٹوپک دیو ڈس بدر باندی کئی تو دا امریکی تا پسترگو کی حس گئی اور تخنیگی منگتا یا تخنیگی کابل تا بیگائے پا طالبانو باندی میزائل غرزولی دی پا کابل کے اس طالب حکومت دا دی خلقو دا چرتا پڑ زئیگی دا دا انگریز پر کٹیان چی دی چھ طالب او حکومت لکابل ورد سیکٹریٹ کی اوسرے وہ دا طالب چاہتا وہ یہ رہا کسو کی وظیفی چھ غواری مالاو ویل دا کابل کی دا ہوئی حکومت تے مالاو راجی بخبر ہے ما لگور شا کنا لگور شا ویل دا چری مالا چری تور شا کتا تی بغرے کو نرانگی نو زمانہ دا گیرہ کالا کا ویل ولی سباوی مالتا اول بدونی سی چی دا گیرہ دی ولی نشتا یار دا خود نمانم مالتا لگور شا علتا ہوا ہے چی نیمانم نو لگا تماشا بما لگور شا نو دا دی انگریز پر کٹو چی دے دا چرتا پزر زئیگی چی پزمکا دی دا آغا چا حکومت راشی چی دا چا پس پیگمو کے صرف دا قرآن و دا حدیث بوئی دا چا پسر کے صرف دا قرآن و دا حدیث نقشوی
د دې خلکو په اړه دا ځایږي چې هغه سړی دې په ملک حکمران دی. نن تمام ګندونه د کابل نه تا ته رامنډې وایي په تا یې پناه واغسته. یو پلیت سړی نن د کابل په ځمکه هغوی پرېږدي نه. مخالف یې څوک دي؟ خپل مفاد پرست. بل امریکا چېرته دا غواړي چې په ملک د داسې یو نظام جوړ شي چې هغې په تندي کې د دماغ د جهاد ماده وي، یا د اسلامک بلاک دی جوړ شي چې د هغې په دماغ کې د جهاد ماده وي، بیا خو موږ ترې نشو ټینګېدی. نو د امریکې کوشش دا دی او وسې دا دی چې په دې ملک کې د اسلام تصور نه وي. بله خبره ده چې الله پاک د اسلام ملګری دی او دا اسلام دی د خدای. خدای پوهېږه، امداد یې پوهېږه، خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. زمونږ خو پړه کې صرف دومره قدرې راتلی شي چې یا الله کوم خلق چې ستا د دین دپاره جنګېږي او ستا د دین دپاره لارې هواروي، یا الله د جنگ بدر معامله ورسره وکړه. ګوره په جنگ بدر کې څومره لوی طاقت راغلی د بدر میدان ته. اوس هغه د بدر په میدان کې سوری نشته، چپړ نشته، ونه نشته، بوټی نشته، ما لیدلی دی هېڅ نشته. او 314 مجاهدین دي او زرګونه فوج دی د ابوجهل وغیره وغیره. وسله ورسره څه شی دی؟ وسله ورسره 2 اسونه دي او 8 توري دي، بس دې نه سوا نوره وسله هم نشته. پیغمبر چې خپل طاقت ته ګوري او ځان ته ګوري او هغې طاقت ته ګوري، نو اسمان ته وکته چې یا الله که ته دا غواړې چې په ځمکه ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نه شي، خو دا 314 کسان ټول شهیدان. او که ته دا غواړې چې د ځمکې په سر ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې شي، نو یا الله د دوی امداد وکړه، د دوی امداد وکړه. قرآن اوس وګورئ، ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. الله وایي ما ستا امداد وکړو د بدر په میدان کې او ته ډېر کمزوری وې. څه مې وکړه؟ ب5,000 من الملائکة منزلین، 15,000 ملائکې مې د بدر جنگ ته درولېږلې. تماشا کوه چې څه کېږي. پاسونو سورې ملائکې سپین او زیر پټکي تړلي دي، پاس سواره دي او په لاس نه راځي او د کافر نه سر پرېوځي. د مازدیګر ټیم د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرېده. عزیزه چې چېرته ستا طاقت نه هلته د آسماني سوپر پاور طاقت چې دی هغه به درته راځي او ستا امداد به کوي، هغه به دې بچ کوي. نن امریکې د دنیا بیړه تباه کړه، د دنیا بیړه په دنیا یې بمباریانې وکړې او یو سړي چېرته بم خلاص کړی دی. نن امریکا ورپسې کله کمانډوز را لیږي، کله دا بیګا میزایل هم په هغه ور خوشي کړي دي اسامه باندې. الله پاک دې اسامه ایټم بم کړي، خدای دې اسامه ایټم بم کړي او الله دې د امریکا د صفحه هستي نه میټاو، خدای صفحه هستی نه میټاو کړي. کوم مسلمان مرکونه چې مرګن دي خدای هغې د صفحه هستی نه میټاو. څوک چې د امریکې خپې راټینګوي او د امریکې تالیست او د امریکې مفاد خوړه دي، یا الله هغې د صفحه هستی نه میټاو کړي. خدایا که د کابل په ځمکه د هغه سترګو لاج وساته چې کوم سترګو ستا پیغمبر لیدلی و. د عراق په ځمکه خدایا د هغه سترګو لاج وساته چې کوم سترګو ستا محبوب جناب محمد رسول الله لیدلی و. خدایا هیڅ کافر ملک کامیاب مکې د مسلمان په مقابله کې. دعا کوئ چې یا الله دا پاکستان خدایا دا ستا د برای نام مسلمانانو وطن دی، د برای نام خدایا دوی په صحیح معنو کې مسلمانان کا. یا الله د دوی د سر نه د انګریز نشه وباسه، یا الله د دوی په سر کې د قرآن نشه واچوه. خدایا د دې تارړ ګیره په رښتیا ګیره کې چې د اعلان وکړي چې نن نه بعد به ښځې بار نه وځي،